بچې دلته راشه داسې چل وکړه چې د دوکان نه دړۍ ګوړه راوړه اباله پیله 10 روپۍ راکړه یا زما ربه کوم وخت اوس د 10 روپو نه بغیر دوکان ته نه ځئ چې سړی ته کار ووایي نو پیله 10 روپۍ راکړه کوم وخته پاتې شو یاره دې ته نه ګورې څومره سختې تاسو له مونږ تېرو پیله 10 روپۍ راکړه ځینې سودا مې راوړه چپړې مې شلېږي ما چپړې والا سودا دې راوړه نو اوس له چپړې والا ما نو دا خو میاشت نه ده شوې هغه دیسي تاوال اخیستې وي یا خدایه دیسي بچی موږ هم دا وخت تېر کړی دی موږ خو به چې چپړې واخیستې نو 4 میاشتې هم پخپو کولې او چې شونډګان به ترې ولوېده او موږ به چې کوم دی هغې د پاسه ګزاره کوئ خدای ته وګورئ څه کوئ یار فاروق له سپلې هم اخیستې نه وي یو سایکل یې مولا اخیستی موږ خپلې هر څه وله اخیستي وي بچی نو د فاروق پلار خو افسر دی ته د هغه څه ځان سمې د هغه پلار خو افسر دی او موږ هم وخت تېر کړی ساګ به هم خوړه په شملو پسې به هم چوکړک خوړه لږه سادګي کوئ ګزاره کوئ دې مهنګایۍ کې نینې ماله باغلي ای ښځې دلته لږه راشه ورشه په سر مې دې وړو دړ که کله څه غواړي او کله څه غواړي لږ چای پوخ که ماله راوړه صحیح ده چای دې راوړ یا سړیه نورې ښځې تللي دي او درې جوړې جامې وکړي ما سرخان له دوکان ته تللي دي او زما د ورور واده هم دی او زه چې ځې ماسل خان له دوکان ته ورځو چې مال هم والي یا خدایه چای دې رامندې څکلی نه د جوړو فرمایي څه وړو لیوني کړو څه تاسو لیوني کړو یا سړیه به ټول دغه کې ژوند کې دې راله صرف د 500 د ای ښځې تیارې پیسې م راباندې پورې دي د هغه 5,000 خو یې پیله دي یا سړیه ځان له غریب شي نورې ښځې ځي ځان له جامې راوړي او زما یو جوړه جامې هم نشته یا سړي هغه ګلبدین له ښځې ته وګوره داسې به سمارټ ګرځي او زما یو جوړه جامې هم نشته په کال کې دې راله 5,000 روپه کو دغه اخیستې دي جوړې او اوس را په دې هر ټیم ثبات یا ښځې ځان له میراته شي د ګلبدین ښځې ته ګورې ګلبدین غټ ټیکهدار دی 600 شورومې دي د هغه لوی کاروبارونه دي هغه څه پیسې دي زما څه څه دي زه غریب سړی یم پیل هم راباندې د ماسل خان 5,500 روپۍ دي لږ خپله غریبي کوئ او ته ښځه هم سم 6 نمبره لوی نو دا ښځه به دې شي مړه یا سړي نو څه وکړو ته دې نور ښځو ته نه ګورې هر ټیم رواني ځان له شاپینګونو له ځي ما د چا څه وکړله یا سړیه هغه هم شاپینګونو له ځي خو د ګلبدین ګلې ښځې غټ ټیکهدارانو دا صحیح د ښځې نو چې اوس ته دونه تنګول کې اوس چا نه به له اوس قرض راخلو نو یار څه وکړم اوس دلته بچي هر څه غواړي دلته د ښځو چې کوم دی فرمایشونه پوره کېږي پیسې به چا نه راولم محبولا ته کال کومه چې هغه نه پیسې راوړم هلو السلام علیکم محبولا څنګه ښه خیر دی یاره زما لږ یو 5,000 روپۍ ډېرې ضروري پکار وې یار مهرباني وکړه نو که در سره یي حجرې ته صحیح دی زه حجرې ته درځم او مهرباني به وي یاره ډېره مهرباني ستا السلام علیکم یار که سوچ دې وکړو مجبوري ده خلک ډېر تنګ شوی دی د غربت د لاسه سهار مې 2-3 کسانو له قرض پیسې ورکړې السلام علیکم مانجي څنګه دی خیر کینې تاسو کینې څنګه دی خیر دی صحت هم ښه دی جوړ یې وختي دی یاره کال راغلی و او بیا زه ډېر په سوچ کې وم او زندګي داسې ده چې یاره بس ټوله ټینشن یاره خانجي داسې مسله ده یا بچی امړه دې کاکا له چا خو راوړه که نه چای به څښلي او که نه وبس کوم خیر دی څه مسله نشته بس خانجي مسله دا وه چې د وړو مور لیونی کړی وم یقین وکړه یو خو دا ښځې کپړې والي یو بل ته ګوري پلانکي خان د هغوی خو خاوندان مالداران دي او دا لوی دغه یو په دې کې بس د هغوی نخرې پیښې وي نو موږ لیوني کې بس څه وکړو نو بس مال زه چې دوکان ته دې بوځم نو بس یو 5,000 روپۍ مال چې راکوي په کار شی مې په تا مې مخ ولیده
د پیسو خو هېڅ خبره نه ده پیسې خو به درله زه درکړم بله پیسې خو هر ټیم راتلی شي دا ستا خپله حجره ده خپل دغه دی چای د کاکا ته واچوه چیرې زه زنانه نن سبا ډېر دغه راخستی دی وراره چې کوم ځای ته ورځي زنانه په دوکان کې دوی دي په ګاډو کې دوی دي په تعویزونو دم تعویزونو کې دوی دي ډېر حالات یې خراب کړي زه یې حیران د دې وخت خاوندانو ته یم چې دا مهنګایي او خرچې به ته دوی څنګه رسوي وروره بس یاره خانجي صرف خرچه خوراک نه ده چې سړی وړو ته ښځو ته پوره کړي اوس چې کوم دی کپړې او شل شیزونه راغلي دي ور ټیم غواړي کپړې پیزار نو کم شی به سړی پوره کوي په دې حالاتو کې یاره بله زموږ دین چې کوم دی دا موږ ته ډېره سادګي ښیي خو هغې ته دا زنانه نه ګوري نه د خاوند مجبورو ته ګوري ډېر خلک د دې دپاره رشوت یېلي غلاګانې کوي شوکې ډاکې کوي چې زما بچي زما ښځې او دوی ته د یو ښه دغه میلاو شي داسې نه ده پکار وخت د عاجزۍ تېرول پکار یي بله خپله ګزاره کوئ او جوړو دغو نه څه نه جوړېږي دنیا دوه ورځې ژوند دی چې ښه تېر شي پیسې خیر دی واخله دغسې خبره خو بیا په وخت راوړي بس انشاءالله په وخت به راشي خانجي ستاسو ډېره مهرباني په تاسو مې مخ ولیده او خوشحاله بیا جمله کېدې راځه دا ستا خپله حجره ده وروره انشاءالله او زر بیا ته واپس کړم الله دې خوشحاله کړه او زه درنه ورځم الله په امان السلام علیکم وعلیکم السلام ماما څنګه الله خیر دی طبیعت مې داس ښه دی بالکل خیرونه دي بس دې له جوړې راواله دا موږ سره هر قیمت والا شته ارزان هم شته ګران هم شته 1000 والا 1500 2000 500 چې کوم داسې شپږ 200 والا ارزانې چېرته وګوره ښځې ده او چېرته دونه ګرانې هم واله دا به له خیر دی په 800 دي خو زه په 200 یې بیا درښودله او ښه جوړه که غواړې دا په فیصل آباد سپیشل دغه دی په 2000 روپۍ قیمت دی زمونږ ګاونډۍ اخیستې وه دا خو نه ګاونډۍ په څو اخیستې وه دا په 200 والا دا واله او دا په 1500 روپۍ ده ګرانه ده نه سړي زما دا خوښه ده زما دا او دوه جوړې نو ستا یوه جوړه خو نه ده نو ستا خو دوه جوړې لګي که څو زما یا سړي زما سبا د خوري راغلی او د اتوار په ورځ مې د خورزي کوژدن دی یا سړیه نو ته چې ما یوه پرونه جوړه اخیستې وه او کوژدن نه چې تللی وې یا سړي هغه کوژدن ښځو لري ده یا سړي ماله به زه اوس دا کوم وخت رالی چې یوې ورځې وشي هغه ښځو لیدلې د پلانۍ په پلاني تاریخ مترو د ژوند دی مونږ خو هم خلک یي سړي مونږ خو دا نه کوو سړي خو یوه جوړه ارزي ته وړي تاسو پلانکی خان له ځان له هلئ د هغې کوژدن له ځان له جوړه کوئ د هغې له ځان له کوئ دا خو لوی باس دی نه سړي ماله بالي 3 جوړې خاصه اوس 3 جوړې وله راواله ورکوله اوس دا ګرانې دا په 2000 دي خیر دی تاسو له 1500 ولګومه دې کې خوښې که ځان نه ده دا سپیشل دغه راغلی دی فیصل آباد نه اختر دپاره مونږ راوړي دي نو په دې کې ځان له خوښې که زه راواله داسې ارزانې پکې ځان له وګوره بس کار ختموه ښځې ارزانې دا په 800 دي دا په 200 به درکړم خیر دی په 800 دي یا سړي یوه دا شوه بس که کنه دا ډېرې په دونه جوړو به څه کې بس زه ټیک ده دا بند دي که دا 3 جوړې صحیح ده نو اوس څه به وکړو خدای کړی ناکام دی نو زه ښځې راځه شاباله